یاره پیرکه د عثمان ډېره غټه دوکه راکړه. ولې عریب خانه؟ وایه راکړه وردا په 3 ورځې کې لنګېږي. نن شلمه ده ورته ناست یم نه لنګېږي. نو څه چمبه کوې؟ ته درځه ورشه. درځه هی لار یاره عثمانه ته چې ما ته غوا راکړه تا په 3 ورځې کې لنګېږي. نن شلمه ده زه ورته ناست یم نه لنګېږي. دا زما خیال دا دی دا بچی یې مخ ته تللی خانه چنیوالی لا شو. ولې عثمان خان؟ یاره د واده په انتظار به ناست وو. او اوس؟ اوس یې د مرګ په انتظار کښې. یاره عریب خانه غوا خم په غواو به نه پوهېږي. یاره په غوا نه پوهېږم عثمان په پوهېږي هغه له وله. څه ووایه زه ورځم ودشتي. یاره عثمان دا نه غوا خم په غوا به نه پوهېږي. پیرک خانه په غواو خو سر نه خلاصېږي د خرو پلار یم. یاره عثمان درموږ د تجربه زیاته ده پر کور والا باندې مېړه ډېر ګران که اولاد. یاره زما تجربه خو دا وایي مېړه زیات پر ګران وي. وجه دا ده چې په مینه چې د یو ځای ځي د پړوسي کره کوچنیان پرېښوی سي مېړه نه شي پرېښولی. یاره پیرکه عجله روان یې د عثمان څخه دې رخصت هم نه واخلې. او وای یاره ښه شو په یاد را درځه ورته عثمان ته رخصت راواخله. او بس راسه ماخستن راسه د نس کسان سره ده. یاره عثمان الله دې قبول کړي روان یم مجد نو سړی درځه داسې په رخصت هم راواخلي نو ډېرې دعاې به درته وکړي. دعا ما بل چاته ویلي ده ته به یو کار سره وکړې. څنګه کار وکړم؟ یو ښه راډیو ګڼم. ډېر ساعته دا زما پاک وګوره. وایي دا ستا په لاس څونه پیسې دي؟ ډېر صاحب دا خبره خو دې ده خو دا به زه بېرته څنګه ټرانسفر کوم. بس سالو کې لاکې بس سره ونیوئ دې د نایلدا صاحبونه در اوسه غل په سترګو نه دی لیدلی. عارفه داسې مړې ګوزې څنګه خبروم؟ ها پیرکه ساش نارې هم غږ نه کوې. یاره پیرکه دا څو ورځې کېږي غوږونه مې ډېر درانه دي نه. اوس تا ته کوم مشکل دی؟ په چغو به زموږ کلمې راوباسي. اوه خانبات مړے ہمارا خبر پہلے مڑے په دماغ کې ډالو پھر ہمارا کو بولو بس کاټو زه کاټو. یاره عارفه دا اوس دی په کومه ژبه ګایې دی خو هېڅ سر مې نه شو په خلاص. هغه ته زه پوښتنه دي. ته پوښتنه چې وکړه. اشه عثمانه ته کور ته په کومه ژبه ګایېږي؟ څه کور ته په دغه ژبه